د غلو په اړه د اسلامي امارت تازه اقدام. اسلامي امارت له دې وروسته غلو سره څه کوي؟ درنو لیدونکو ستړي مشئ. د هرات لپاره د اسلامي امارت امنیه قومندانۍ په لومړي ځل په اسلام کلا کې نیول شوي غله رسنیو ته ښودلي او ډیره کړې ده. تر دې وروسته د غلو او ګډوډۍ جوړونکو څیرې له رسنیو څخه نه پټوي. په ورته مهال زاویې رسنۍ د اسلامي امارت سره تیرو له منځه معلومات ترلاسه کړي. هغوی ته اجازه ورکړل شوې چې نور کولی شي پر غلو او هر ډول شکمنو کسانو ډزې وکړي. هغوی ځای پر ځای ووژني او د دوی قضیې د تر محکمو او بندخونو پورې نه رسوي. په محکمو کې پراخ فساد د اسلامي امارت په مشرتابه کې هم نیوکې راپورته کړي دي چې دې کارونو مو پر چارو ناوړه اغیز کړی او د مخنیوي لپاره یې ښه لاره همدا ده چې ډیری قضیې ځای پر ځای حل شي. دغه راز د امنیتي پیښو تر ډیریدو وروسته هم دغه تصمیم نیول کیږي چې تازه پیښه یې د پنځنۍ یا پنجشنبې پر ورځ د پکتیا د څمکنیو روغتون په دروازه کې د اسلامي امارت سرتیري له لوري د یو ګاډیوان د ځای پر ځای وژلو پیښه ده. بلخوا د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق کابل ته د خپل وروستي یون په اړه د دغه هیواد لومړي وزیر شهباز شریف ته وضاحت ورکړی دی. صادق د دونۍ یا دوشنبې پر ورځ د مرغومي پر لسمه پر خپل ایکس پاڼه له شهباز شریف سره د لیدنې خبر ورکړی دی. نوموړي ډیره کړي چې له شریف سره یې د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ دوی اړخیزو اړیکو او اوسني وضعیت په اړه خبرې کړي دي. د یادونې ده چې محمد صادق کابل ته په خپل وروستي یون کې د اسلامي امارت له لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. دا خبرې داسې مهال کیږي چې په دې وروستیو ورځو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.